دوستان عزیز بازم برگشتیم در این برنامه. در این بخش برنامه دکتر صاحب با ما هست. موضوعاتی که واقعا در این ماه مبارک رمضان همگی با این مشکلات روبرو هست. غذاهاست که بعضی کسا نمیفهمند از کدام غذاها استفاده کنند، چی مقدار غذا بخورن، اما باعث میشه که مشکلات زیاد بشن بشه. دکتر صاحب با ما هستن، دکتر صاحب شاولی رحمانی ابراهیمی با ما هستن. اگرچه چند بار تکرار هم کردیم بازم فراموش شد. دکتر صاحب ابراهیمی با ما هستن و همکار ما ازشان سوال خواهد کردن. خیلی خوش آمدید دکتر صاحب در برنامه و خوشحال هستیم که شما را داریم و موضوعاتی که واقعا مشکل ساز است بر مردم ما میشه بر ما بگید. تشکر. ما هم به نوبه خود سلام و احترامات خود را حضور شما، حضور کارمندای تکنیکی و همچنان دوستای ما که ما را از طریق تلویزیون شما میبینن تقدیم میکنم. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه. ډاکټر صاحب څنګه خوښه ده چې پیل دې څخه وکړو چې د طب د نظره د روژې فواید انسان ته ډیر ښه. جلاله جان تاسو وګورئ چې د اسلام مقدس دین لکه څرنګه چې روژه له 5 بناو د اسلام څخه ده چې الله رب العزت موږ تاسو باندې فرض کړی دا هغه فرایض هم په ځای کوو، لیکن نن سبا طبابت کوم نوي تحقیقات چې کړي دي هغه ګټې چې د انسان د بدن لپاره روژه لري هغه به ان شاء الله بیان کوو. چې په لومړي قدم کې تاسو وګورئ کله چې انسان له فاقهګۍ یا له ولږې سره مخامخ کیږي د انسان په بدن کې البته چې سیروتونین هورمون، میلاتونین، گروت هورمون او اندورفین هورمونونه افرازیږي چې دا له 3 5 او 1 یا 2 اونۍ څخه وروسته انسان بدن کې افرازیږي. بیا دا له یوې خوا نه هغه لیپیدونه، شحمونه یا هغه چاقواله چې د انسان په بدن کې د هغه لیس کوي له منځه وړي. له بلې خوا نه مغزو ته یو انرژي او توان ورکوي او اروا ډېره صورت نیسي. او د دې په څنګ کې نوي تحقیقات داسې هم شوي دي چې د انسان په مغزو کې نوي حجرات او انساج البته تکثر کوي، ډېرېږي او حافظه قوي کوي. او د دې په څنګ کې البته چې میلاتونین هغه هورمون دی چې د انسان جسم او مغزو ته توان ورکوي. نو که څوک روژهدار دي په ښه ډول باندې روژه ونیسي نو دوی له یوې خوا نه ډېر خوښ وي. سیروتونین هورمون هغه خاصیت لري چې انسان ډېر خوښ ساتي، او اندورفین هورمون هغه بل خاصیت لري چې د انسان په بدن کې افرازیږي چې بیا دا هورمون البته انالجیزیا خاصیت لري. هغه څوک چې سردردي لري، د پښو د ملا دردونه، د بندونو دردونه او د دې په څنګ کې د معدې د هضمي سیستم ناروغۍ او دردونه لري دا پروژه کې ان شاء الله رافع کیږي او له منځه ځي. نو د روژې ګټې زښته ډېرې دي چې ان شاء الله په وار سره به دوستانو ته وړاندې کوو. دکتر صاحب میشه بگویند که در وقت افطار باید یک روزه‌دار از کدام غذا استفاده کنه تا دچار مشکلات نشه؟ بسیار خوب. شما ببینید خوراک بسیاری دوستای ما اصلا زمانی که افطار میکنن از نوشابه های گازدار زیاد استفاده میکنن، از غذاهای سرخکده استفاده میکنن، از چربی و شیرینی زیاد استفاده میکنن، در حالی که خلاف اصول و مقررات طبی است. یعنی به بدنشان از یک طرف تخریشات سیستم هضمی امی غشای مخاطی معده را به وجود میاره، از جانب دیگر سردردی و برای فردا تشنگیش زیاد میسازه، همچنان بدهضمی و تشنگی و گرسنگیش زیاد میسازه. پس امیدوار هستیم که دوستای ما از غذاهایی که چرب است، شیرین است، همچنان از نوشابه های گازدار و غذاهای سرخکده قطعا استفاده نکنند و اگر استفاده میکنن بسیار کم. لکن به جای ذو لازم است که دوستای ما از غذا، مثال در روزه افطاری، مثل که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث شریف میفرماید که شما با خرما و یک مقدار آب روزتان افطار کنید. پس امروز با فضل خدا سهولت ها زیاد است. دوستای ما با 1-2 عدد خرما همراه یک گلاس روزی خود افطار کنند که از یک طرف مواد قندی و کربوهیدراتی داره و از جانب دیگر پروتئین داره که اون نمیگذاره شخص برای فردا یا گوشت نشوه و یا هم تشنه شوه. ډاکټر صاحب ډېرې پروژمات کې ډېرو یخ اوبو څخه استفاده کوي، هم ډېرې اوبه څښي. نو ستاسو په نظر دا څومره ضرر لري د انسان بدن ته؟ خو تحقیقات نوي داسې شوي دي چې هغه اوبه باید چې اووه مایعات دي، مایعات باید وڅکل شي، اوبه ښې دي، د دې په څنګ کې باید شیدې وڅکل شي، تروې وڅکل شي، د نوو میدو د میوه‌جاتو او د سبزیجاتو هغه جوس او اوبه که وڅکل شي دا ښه د مایعات دي. شخص البته ریهایډریشن کوي او البته هایډریشن ورکوي، یعنی مایعات د بدن پوره کوي او ریهایډریشن او له تندې څخه ژغوري. نو ښه به دا وي، لیکن یو راز دلته شته. هغه دوستان چې البته له تور یا شین چای څخه ګټه اخلي او د دې په څنګ کې که چېرته چې زمونږ دوستان البته له ګازداره نوشابو څخه د دې په څنګ کې چې قهوه ده، کافین ده، پیپسي ده او د ګازداره نوشابې دي، دوی څخه ډېرې ګټه اخلي او کارونه ورڅخه اخلي چې دا په خپل ترکیب کې البته چې بیا په خپل ترکیب کې بیا کافین لري او د دې په څنګ کې بیا دیوريټیک دي یا مدرر دي، ادراراور دي چې هغه شخص ډېر په وار البته ادرار ته مجبوروي، بالاخره شخص د سبا لپاره پروژه کې له ډي هایډریشن او له تندې سره مخامخ کوي. نو هیله لرو چې ګران
د چای او د قهوې او د پیپسي او د نوشابه ګازدارو نوشابو پر ځای باندې له اوبو څخه ګټه واخلي، له شیدو څخه ګټه واخلي، د میوه‌جاتو له مستقیم جوس او له اوبو څخه ګټه واخلي، له تروو شړومبو څخه ګټه واخلي. هغه ډېرې ښې دي او د دې لپاره چې هغه بیا ګټورې دي تږی کوي هم نه. او اوبه طبابت نن سبا وایي چې اوبه باید البته د بدن د حرارت په مطابق وي، نه ډېرې سړې وي او نه ډېرې ګرمې وي. لکه حدیث شریف کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم داسې راغلي دي چې اوبه باید نه ډېرې ګرمې وي او نه ډېرې سړې. بسیار خوب دکتر صاحب، بوی دهن بعضی از دوستای ما در ماه مبارک رمضان با این مشکل روبرو است. آیا این تکلیف معده هست یا است که تمام مردم با این مشکل است یا است که کدام غذا هست که تاثیرگذار است؟ بوی دهن خو شما ببینید زمانی که ما با فقاگی مواجه میشیم، از یک طرف در سیستم هضمی ما یا در معده ما شما در حالت عادی زمانی که غذا میخوریم و شما در اوجا هورمون پیپسین و گاسترین وجود داره، همچنان HCl یا تیزابیت معده وجود داره. او افراز میشه، زیاد میشه به خاطر اینکه غذایی که ما خوردیم او به هضم و جذب برسه. لکن در فاقگی زمانی که ما شما غذا نمیخوریم، در اون صورت از یک طرف تنبیهاتی که از طرف سنترال نروس سیستم یا عصب مرکزی صورت میگیره برای سیستم هضمی، اما تنبیهات مقدار افراز HCl یا تیزابیت معده را کاهش میده، همچنان انزیم های پیپسین و گاسترین کاهش میده. باز در اون صورت هم تخریشات معدوی، اسیدیتی و بدهضمی از بین میره. لکن بوی دهن یا هالیتیوزیس البته از حالتی به وجود میاد زمانی که ما شما با فاقگی مواجه میشین، در بدن ما شما گروت هورمون افراز میشه که اینجا خاصیت لیپولایتیک داره، یعنی اونمو شحم و لیپید بدن ما شما را بلیز میکنه، به استقلاب میرسونه. از اثر استقلاب مواد شحمی در بدن یک بوی به وجود میاد، یک بوی اسیتون به وجود میاد، یک بوی خاصی به وجود میاد که او به نام هالیتیوزیس است که خداوند متعال او را در آیات های شریف فرموده که ما بوی دهن روزدار بسیار خوش دارم. و این البته از اثر سوخت و ساز مواد شحمی و لیپیدی در بدن است که بسیار مفید است. یعنی کسایی که اوبیس است، کسایی که فتی لیور داره یعنی چربی جگر داره یا چاق است که او از اثر چاقی اتروسکلروز، تنگی شرایط، همچنان هایپرتنشن یا فشار بلند خون و همچنان برای دوستای ما امراض سکته های قلبی و مغزی با مانند برین استروک و هارت اتک پیدا میشه. در اون صورت با گرفتن روزه میتونه که وزن خود کاهش بده، همچنان از سکته های قلبی و مغزی پریونشن و وقایه شود. پس روزه 100% و 1000% برای تمام دوستای ما مفید است. لکن یک تعداد دوستای ما که البته کیدنی استون یا سنگ های گرده داره، همچنان قرحات معدوی داره، هایپرتنشن یا هایپرتنشن فشار بلند و پایین داره و خانم های حامله یا پرگننت و میتونن یا دوستای دیگر ما که امراض دیگر با مانند فتی لیور یا امراض دیگر که او را البته عذاب میسازه، در احادیث شریف آمده شخصی که مریض است و شخصی که مسافر است میتونه روزی خود افطار کنه و خانم های پرگننت و لکتیشن یا شیرده با طفلای خود که شیر میتن در اون صورت میتونه که روزی خود افطار کنن. لکن امروز یک فرق و تفاوتی وجود داره که اگر انشالله وقت داریم فرق و تفاوت در این وجود داره. در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم برای خانم ها 100% میگفتن که شما روزه را باید افطار کنین، به خاطر که آنها ما شما خبر داریم از تاریخ اسلام خبر داریم که اصلا با یک مقدار نان خشکم او خانم ها سیر نبودن یا غذای درست برشون پیدا نمیشد و در صحراها زندگی میکردن، زندگی بسیار با مشکلات پیش میبردن. لکن امروز سبا خوشبختانه مسلمانای عصر جدید یا زمان فعلی ما و شما خوشبختانه که در شرایط زندگی میکنن که اوجا از یک طرف کارهای شاقر انجام نمیتن، از جانب دیگر البته که اما مواد مغذی و غذایی که دارای پروتئین و شحم و لیپید و بالاخره دارای مواد کربوهیدراتی و قندی است برش فریمان میرسه. پس ما به نظر شخصی ما امیدوار هستم برای خانم هایی که پرگننت و حامله است اگر توان ازیر داره با کدام مشکل مواجه نمیشه میتونه روزی خود ادامه بدن، در حالی که دکتر صاحبای متخصص نسایی ولادی 100% میگن که نه، امو جنینی که در یوتیرس یا البته رحم مادر در حال رشد تکثر است او را ما شما روزدار میسازیم. پس این خلاف قوانین طبی و علمی است. از این خاطر خانم پرگننت یا حامله باید 100% روزی خود افطار کنه. لکن اگر توان داشته باشه، کدام تحرک نداشته باشه، غذای درست میگیره که برای خودش و جنینش کدام مشکل ایجاد نمیشه، به نظر من اگر روزه رو بگیره مشکلی نداره، به خاطر که روزه با هزارها نوع فواید جسمانی، روانی و اعضای داخلی بدن ما شما رو به وجود میاره. پس ما و شما یک موضوع دیگر هم تاکید میکنم، ما امیدوار هستیم که دوستای ما به خاطر فواید صحیح روزه رو نگیرن، به خاطر که حکم خداوند به جای میشه و خداوند 1000 مرتبه مهربانتر نسبت به والدین پدر و مادر به بنده خود یا به مسلمان ها است. پس خداوند هیچ وقت بر ما و شما
مشکل ایجاد نمیکنه، فاقگی را که ایجاد به وجود آورده ما شما را به فاقگی و گرسنگی مواجه میسازد در ماه مبارک رمضان. البته هزارها نوع فواید در روزه نهفته است که او را ما شما ان شاء الله تبابت امروز او را درک کرده و روزه 100% مفید است که دوستای ما البته ادامه بدن. ډاکټر صاحب ډېری په دې فکر مند دي که موږ په شلمي کې ډېره ډوډۍ وخورو یا هم درانده او ثقیل خوراک وکړو نو موږ به ټوله ورځ کې نه وږی کېږو. ستاسو په نظر دا څومره ضرر لري انسان ته او باید د کوم خوړو څخه استفاده وکړي؟ دا ډیره ښه خبره ده. په سحري کې یا په پیشنمي کې البته چې زمونږ دوستان کله جګیږي نو هیله لرو، لکه بعضې وایي زه چې اشتیا نه لرم ډوډۍ نه خورم او ځینې زخته ډېره خوري. نو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو حد اقل هغه یو ګیلاس اوبه یا یوه مړۍ ډوډۍ وخورئ، خوراک یې ښه دی. او بیا وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په د اسلام په دین کې فرمایي او طبابت نن سبا دغه خبره تایید کوي هم چې باید غذا تر د حده پورې وخوړل شي. انسان مخکې دی چې موړ شي باید غذا بنده کړي. لکن زمونږ یو دوستان دي چې البته غذاګانې سرې کړې غذاګانې، پروټینونه، شحمي مواد او البته کاربوهایډریټي او بالاخره هغه کافینداره غذاګانې، نوشابې هغه هم ورسره ګډې وډې خوري. بیا دې ته یو بدهضمي، ناراحتي منځته راوړي، د سهار لپاره بیا سردرد او په مشکلاتو اخته وي. نو هیله دا ده زمونږ دوستان چې په روژه مات پیشنمي کې یا په سحري کې البته دوی ډوډۍ خوري، هیله لرو چې له یوې خانه هغه کاربوهایډریټي مواد او لیپیدي او شحمي کم وي، لکن هغه هایډریشن یا مایعات ډېر وخوري چې د سهار لپاره هغه ته تږي نه شي. او د دې په څنګ کې هیله لرم چې پروټیني غذاګانې ډېر وخوري. پروټیني هغه مواد دي لکه فایبرونه چې په سبزیجات ترکاري بابو کې ډېر دي، لکه سیلولوز فایبر، او د دې په څنګ کې پروټیني مواد چې په لبنیاتو حبوباتو کې ډېر دي لکه غوښه، پنیر، شیدې، لوبیا، عدس، دال او داسې نور. دا ټول پروټیني مواد دي. که زموږ دوستان له دې څخه ګټه اخلي بیا د سهار لپاره تر 8 ساعته پورې دا زر نه تجزیه کېږي او زر وږي کېږي نه. او د دې په څنګ کې که چېرته غواړي زموږ دوستان چې تږي هم نه شي، هیله لرو چې داسې هایډریشن وکړي، یعنې هغه مایعات باید دوی وخوري چې په هغې کې چای، کافین، قهوه او سرکړي پیپسیان نه وي، یعنې نوشابهداره ګازداره نوشابې پکې نه وي. نو هیله لرو چې دوی تروې وخوري یا شړومبې وخوري، د دې په څنګ کې کېدلی شیدې وخوري یا په مستقیم ډول باندې اوبو څخه ګټه واخلي. او د دې په څنګ کې کېدلی شي چې د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، ترکاري بابو سوپ، شوروا او د دې په څنګ کې مایعات وخوري. نو د سهار لپاره به هغه دوستان انشاءالله نه تږي کېږي او نه به وږي کېږي. لکن ډېر خوراک بیا هضمي سیستم خرابوي، کمزوری کوي. د سبا یا د سهار لپاره بیا ډېر کسل او البته ډېر نارامه وي. دکتر صاحب پیشتر شما یاد کردین که خانم‌های باردار میتونن اگر مشکل نداشته باشن روزه بگیرن. وقتی خانم‌های شیرده که شیر میدن اونا چطور میتونن روزه بگیرن یا بله، در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و همچنان طبابت امروز صبح او را تایید میکنه که مثل که پیغمبر سے میفرماید که خانم حامله یا پرگننت همچنان خانمی که لکتیشن یا شیرده است برای طفل خود شیر میده باید روزی خود نگیره افطار کنه. این خو حدیث وجود داره، جواز اسلامی ما شما وجود داره که میتونه روزی خود افطار کنه. لکن به نظر شخصی ما از که در وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و وقتی بی بی صاحبای ما یا وقتی که دین مقدس اسلام در اون شرایط قرار داشت که حدیثا البته روایت شده، لکن فعلا همین مؤمنین یا همین مسلمانای فعلی ما شما یا خانم ها که 100% در فامیل ها در زندگی رفاه و آرامش به سر میبرن، ما گفتم اگر اصلا برای خود خانم کدام مشکل ایجاد نمیشه در حالی که غذای درست میخوره و همچنان میتونه خانمی که برای طفلش کدام مشکل ایجاد نمیشه میتونه روزی خود بگیره. باز اگر کدام مشکل ایجاد میشه دین مقدس اسلام ما برش جواز داده میتونه روزی خود افطار کنه زمانی که بخیر از حاملگی یا پرگننسی خلاص شد و یا طفلکش ان شاء الله سنش بالا رفت، بعد از اون میتونه روزی خود قضایی بیاره که یک امتیاز خاص است برای خانم ها از طرف دین مقدس اسلام که برای خانم ها البته جواز داده شده، لکن نمی جواز برای مردا وجود نداره. نو ډاکټر صاحب دې خدای کړی چې پروژه کې مونږ کولای شو چې ورزش وکړو. زما په نظر چې سهار خونه کېږي چې ورزش وکړو ټول خلک بیا حوصله او شیمنه لري، نو د شپې خونه دی کولای شي چې ورزش وکړي یا هم په کم ټایمونو کې دی ورزش کولای شي او دقیق باید په شپه کې یو ورځ کې ورزش وکړي. اجر جان تاسو وګورئ د تاسو خو یو د خبرونې وخت کم د زموږ موضوع ډیره ان شاء الله جالب او ښه. تاسو وګورئ د اسلام په مقدس دین کې کله چې دغه مسلمانان کله چې ډوډۍ خوري ډیره بیا دغه 10 رکعته تراویح چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په مسلمانانو فرض کړي لوي خونه ثوابونه دي لو بلې خونه دي دوی بدن ته ګټه رسوي. لو د دې په ډول د دې په څنګ کې هغه دوستان چې دوی روزادار دي هیله لرو چې د ورځې له خونه په ګرمۍ کې پلی تګ ونه کړي چې به د دوی له بدن څخه خورا اترا کېږي، دلته الکترولایتونه، نمکیات او معدني مواد اترا کېږي، له بدن نه دوی ته ګنګسیت، ظوفیت بیالي منځته راځي چې بیا روزي ته زیان لري. نو هیله لرو چې د ورځې له خوا په ګرمۍ کې دوی اکسرسایز، تمرین او پلی تګ ونه کړي. لکن کله چې روژه افطاروي یا لمر ولیږي له هغې څخه وروسته له روژه ماتي څخه کېدلی شي چې دوی خپل سپورټ یعنې وروسته 1 ساعت 2 ساعت څخه وروسته پلی تګ وکړي، هغه د ادمان عضلات یا سپورټ وکړي، یعنې وروسته له ډېرې غذا څخه دوی څه نه ملي چې بیا هاضمي سیستم ته او بدن ته زیان لري. نو سپورټ بیا هم ګټور ده، ټول ځوانان ټول دوستان کولی شي چې له روژه ماتي څخه وروسته یا د شپې له خوا هغه وخت چې د اسلام مقدس دین
تراویح به موږ په تاسو باندې فرض کړي وروسته له تراویح څخه یا مخکې له هغې څخه له وروسته له تراویح څخه کیدلی شي چې په منظم ډول باید خپل سپورت وکړي کوم مشکل او ستونزه نه لري. شما زنده و سلامت باشین دکتر صاحب. فقط موضوع خیلی خوب بود. خدا کنه که بیننده های ما هم تا این دم ما را همراهی کرده باشه و غذایی را که دکتر صاحب بر ما گفت اون از بعضی به بعد از همون استفاده کنیم. مجبور ما هم خداحافظی کنیم با دکتر صاحب یک جای. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ خپرونې ته راغلئ زموږ بلنه ومنله. دوستان عزیز از شما هم سپاسگزار هستیم. تا فردا که بازم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را به الله پاک و بینیاز او په مننې سره لږ خبره زه بیا هم غواړم ګرانو دوستانو ته هیله لرم ګرانو دوستانو چې روژه ټول بدن ته جسم ته او خصوصا مغزو ته او حافظې ته ډېره ګټوره ده. نو روژې خپلې روژې ته باید ټول دوستان ادامه ورکړي. خدا حافظ و نگهدارتان.